ستا وطن د سرو او سپینو نه ډک دی، بل خوا کنډر دی. ستا بچی نار دی، ستا بچی بربنډ دی، ستا بچی بې تعلیمه دی، ستا بچی ته د صحت څه نشته. هاټ کرک ته وګورې، خاوره مالامال د پاره شکي دي. ما ته ووایه په فیصل آباد کې څه دي چې دا دونه کارخانې پې چلي؟ بجلی ورته زما تلې، ګیس ورته زما تلې، تیل ورته زما تلې، را مټیریل ورته زما ځي، مزدور ورته زما ځي، څوکیدار ورته زما ځي، منیجر به پکې پنجابي نستي او بس خبرې به روانې. په دې خاوره د اسلام او د کفر جنګ نشته. دا خو جوړ کړی شوی دی. کنې ما ته ووایه د مسلمانانو په منځ کې د کفر جنګ د کومې راغی؟ دلته خو دا هر څه جوړ شوي دي. اصل هدف چې موږ د روز اول نه چې هغه وسایل دي، یو سوچ ا کوشش کوي چې زمونږ وسایل یو سي، خپل بچي پې ماړه کړي. بل خوا یو سوچ چې هغه د روز اول نه په دې لګیا دی چې د پردي بچي حق نه غواړم، خو زما د بچي حق به ما له راکې. دا چې پردي له ځي ړمې چوي چې زما بچی ناري او زما د بچی په نوړی د پردی بچی مړیږي. زه پښتون یم، زه مسلمان یم، ما کې رشته او بیا الحمدلله د باچا خان بابا وینه، د ولی خان بابا وینه زما اړه خو چوي، کو د چا چوي او کو د چا نه چوي. او انشاءالله په هره لاره کو موږ له لارې نیسي، هېڅ خبره نه ده. خو موږ د ولی خان بابا سیاسي پیروکار یو. دا د خپلو بچو حق چې کم اسفندیار خان موږ له آئیني طور 18 آئیني ترمیم د لاندې ګټلی دی، دا حق به غواړو، بیا به غواړو، بیا به غواړو. ګنې ولی خان بابا ویلو په دې خېټه به ورله د لاس منډو او مروړو به یې دا خپل حق پکې راوړو.